دا اگست ریکارډینګ دی ګرمي هغه شي وایسکرین کوټی ده ټیک او په ډرامه کې ته یې او دا خو ما سسپنس کې ساتره دا خبره تاسو ټول سسپنس ختم کو سسپنس مړه ها په جو خلکو د پتو لګي چې په کې کار کې خو کار کېو دا دونه غټه خبره ده چې نجیب زموږ ډېر لیجنډري اکټر جی ترجمه لالا او سلطان صاحب د دونه غټو احترام سره ماشاءالله ډېر ښه کار کولی تاسو او دا خلک حاجي سورې صبر وکړه ما سره هم کار کړی کار وکړو دراصل لږ داسې ګبراو شوی غوندې ما ورته ګبراوېږم ما زمونږ هم چې داسې ډومبې زره نو موږ به د خپل سینیرز نه داسې هغه احترام یې که نه د انسانیانان کې ماشاءالله ډېر ښه ډایلاګ وویل ډېر ښه پویه باندې نو ډرامه ده 14 اګست خیري په یوه کې خیبر باندې تاسو ګورئ او د ازادۍ باره کې د وطن د مینې باره کې موږ یو میسج ورکړی امید لرم چې تاسو ډېره مننه لاله او زما په درته دا پیغام وي که چېرې دا ډرامه نور تاسو د چا دپاره ګورئ او که نه او کم سے کم تا لاله چې اوس کم سین ریکارډ کړو د دې دپاره یې خامخا وګورئ چې په کوم زبردست او ښکلي انداز کې دې هغه خپل ډایلاګ وویل نو نو انشاءالله په 14 اګست په ملاقات کېږي په یو ویټي خیبر باندې Bismillahirrahmanirrahim. Thank you everyone that you are watching me here on channel of Najibullah. دا زموږ جی پروجیکټ دی د 14 اګست لپاره محله خداداد ډېر بهترین سکرپټ دی ډېر بهترین سټوري ده په دې کې به تاسو ډېر نوي فیسز یې نجیب الله په دې کې لګیا دی ډېر بهترین کریکټر دی پکې او پکې سسپنس دی زه هغه نشم کلیریفای کولی ورته تاسو ته یعنې د هغې مزه به ختمه شي زه په خپله چې کوم دی په دې کې یم او زما هم پکې ډېر ښایسته کریکټر دی خو دا ده چې سټوري به مخکې نه ایکسپوز کړو نو بیا به هغه مزه ونه کوي نو هغه دا چې تاسې کله وګورئ ستاسو ریمارکس په هغې باندې پکار دي زموږ په ایکټنګ باندې زموږ چې کوم ډایرکشن دی منتظم شاه صاحب لګیا دی په هغې کې اینڈ دس هاٹ ویدر هی از ډوئنګ very much hard work for finishing and completing of this project. So thank you so much everyone for watching this.